बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشي ویم ملګرو په دې کلاس کې به تاسو ته هومونیمز کوم هومونیمز څه ته وي دا موږ دی ته وي چې کله موږ سره ټکی یو وي خو د دې معنی ډیری نو زه به تاسو دا په اسانه طریقې سره کوم تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ پهلنې موږ سره پلای پلای چې کومه دا موږ یو انسیکټ ته وي او بل چې کومه هغه پتنګي چې کله موږ په هوا کې الوزو apply was buzzing against the window یعنی buzzing څه ته وي buzzing چې کله مطلب یو شیز مطلب گیر شي نو دی ته وي لکه تاسو یا apply وي یعنی دا کم حشرات چې دا چې کوم دا په وینډو یعنی په کړکۍ کې گیر دی یعنی تاسو به کتی اکثر چې خراشي مچای وغیرہ یعنی دا خو انسیکټ دی خو دا مطلب گیر شوی دی مطلب buzzing against the window نو بازنګ اصل کې موږ ایکسایټډ تم وي خو ځدلته مطلب دا رته سو چې کله مرغۍ کې دی شي مطلب دام ګيري دی شي خو دلته دغه چې کومه پلای چې کومه دا موږ یو انسیکټ ته یعنی دی ته موږ مکی خوم وي لیټس پلای ا کایټ وی راځي چې یو پتنګ والوزو نو تاسو به بیا د پلای مطلب ته ګورئ یعنی چې دا په کم کنټیکس کې استعمال شوی دی نو تاسو به بیا وایئ چې لکه دا خدا موږ سره دا چیز یادوي ها بل موږ سره استه لیټر څه ته وی دیر از ا لیټر فار یو یعنی مطلب وی دلته یو لیټر دی مطلب ستاره پاره نو لیټر چې کومه د موږ خط ته وی کله چې تاسو سو خط راولېږي ها بیا بل موږ سره استه لیټر هغه موږ سره بی از د سیکنډ لیټر اف د الفابet یعنی بی چې کومه دا وی دویم لغت دی مطلب د س الفابet یعنی د حروف تهجی بیا موږ سره استه پام وی هی هیلډ the word gently in the palm of his hand یعنی هغه چې کومه وی مطلب مرغۍ چې کومه په آرام سره مطلب په هسته طریقې سره په خپل لاس کې مطلب کینولا نو خپل پام چې کومه د موږ د لاس دلی ته وي بل پام چې کومه د موږ سره یو بوټی دی د کوپری والا یعنی د کوکونټ palm is native of Malaysia یعنی دا د کوکونټ یعنی دا د کوپری چې کوم بوټی دی نیټیو اف ملیشیا نیټیو څه ته یعنی چې دا مطلب د هغو خپل کورنۍ بوټی دی یعنی دا پالته کیږي بل موږ سره سره پارک وی وینټ فار ا واک ان د پارک یعنی وی موږ چرته لاړو واک لا مطلب پارک ته یعنی موږ واک کو پارک ته یا ساری ها بل پارک موږ سره سره وی د ټینس کورټ از سم ټایم یوزډ ایز ا کار پارک یعنی مطلب ټینس کورټ چې کومه دا وی منګه کله د پارک هم استعمالو یعنی د سیزه چې منګه پکې گاډي ودرو بل منګ سره سره بیٹ څه ته وی مطلب بیٹ چې کومه یو داغه کم باندې چې من کرکټ کو بل بیٹ چې کومه خغی باندې منګه خغه چې کومه په هوا کې الوزي نو بل دې کې ل کنفیوژن هم د زپ کې لګ ډیسټرب کېږم خو بار خلاصان دي خو پړاول کې لږ مشکل دي ځکه چې زه کوشش کوم چې ویډیو وړه جوړه شي غټه جوړه نشي چې بیا تاسو ته په کتلو کې مسله نه آی ایم افریډ اف بیټس یعنی ویزه مطلب د خاپرکانو نه یریږم خاپرک دا چې کله د شپې الوزي دې نظر کار نه کوي دا د دې نظر د شپې کار کوي د ورځې کار نه کوي I think د دې سترګې نه دا چې کومه دی د دې سیستم په دې کې مطلب دا دینا زه معلومه شي دلته سشتا او دلته نشتا بل بیٹ چې کوم سره سره وی اټس هیز فرست ټایم اٹ بیٹ ان د میجر لیګ وی دا د پیله ځل چې مطلب په غاټو لیګونو کې مطلب د بیٹ وکو مطلب ها بل موږ سره سره بینډ څه دی وی د بینډ از پلیینګ اولډ بیټلز سانگز یعنی مطلب بینډ چې کومه دی مطلب وی پلی کیږي دا په بیټلس سانګ کې مطلب دا غانو یو قسم دی بینډ او بل بینډ چې کومه دی موږ څه ته وی شي always ties her hair back in a band یعنی مطلب ها وی شي always ties خو دا بینډ چې کومه دی دا موږ سره پونی ته یعنی کله چې موږ په دې باندې تاسو به زنانه لیدلی مطلب شي always ties her hair back in a band یعنی مطلب هغه ټول عمر مطلب څه کوي خپل اخته تړي په شا طرف ته یعنی په دې پونی باندې چې جنکه اخته تړي نو دې ته موږ بینډ ویل شو بل موږ سره سره رائټ I am sure I am right زه یقین کوم چې زه ټیکی من دي ته موږ رائټ ویل شو بل رائټ چې کومه د موږ خي طرف ته وی ټیک رائټ ټرن at the intersection یعنی مطلب یې سوال وی خي طرف ته مطلب تاوشه او انټرسیکشن موږ څه ته انټرسیکشن چې کومه موږ هغه ځای ته وی چې چرته چې دوه لاري تلی یعنی چوک ته هم تاسو ویل شي سکوير چې څه ته موږ وی بل موږ سره اسه د رینګ
رنګ چې کوم دی دا موږ ګوتمې ته ویلی شو او بل رنګ چې کوم دی دا موږ سرکل ته ویلی شو. وټ ا بیوټیفل رنګ یعنی څومره ښایسته ګوتمه ده نو دې ته موږ رنګ ویلی شو. بل رنګ موږ څه ته ویلی شو؟ بل موږ رنګ ویلی شو وي د چلډرن سیټ آن د فلور ان ا رنګ یعنی مطلب ماشومان چې کوم دي ناست یو په کوم ځای کې مطلب آن د فلور په فرش باندې ان ا رنګ یعنی په یو دایره کې ناست یو یعنی ماشومان اوس په یو دایره کې تا کینولي نو مطلب دې ته موږ څه ویلی شو؟ رنګ ویلی شو. بل موږ سره سره کین ها وی ګبریلا کین سپیک فرنچ فلوئنټلی یعنی ګبریلا چې کوم دی دا د یو جنۍ نوم دی وي دا مطلب فرنچ چې کومه ژبه ده دا فلوئنټلی ویلی شي یعنی ډېر په روان انداز یې ویلی شي څنګه چې تاسو پښتو کې خبرې کوئ. او بل کین چې کومه دی دا څه ته وایي دا چې کومه دی تاسو به کین لیدلي یا د پیپسۍ چې کوم ډبې شانتی نو دې ته هم تاسو کین ویلی شي. وی ډرینک ا کین آف کوک ایچ یعنی مطلب وی منګه چې کومه دی څه وڅکو مطلب د ډرینک ا کین آف کوک ایچ مطلب منګه چې کومه دی وي د کین چې کومه دی د پیپسۍ چې کومه ډبه دی د کوک نو دا منګه وڅکله. بل موږ سره سره نیل چې کومه دی یو میخ ته وي او بل چې کومه دی دا نوک ته وي. وي د کی واز هینګینګ ان ا نیل بای د ډور وي دا وي چابینې چې کومه دی راځوړندې دي چېرته ان ا نیل وي په میخ باندې بای د ډور یعنی تاسو په دروازه باندې مطلب میخ ټکوالی که نه هغې ته هم چابینې راځوړندې کړي نو دا هغې ته وي. او بل چې کومه دی آی هیو بروکن مای نیل یعنی وی ما چې کوم د خپل نوک مات کړی دی نو دې ته هم تاسو نیل ویلی شي. په سنټنس کې درته ځکه استعمالوم چې تاسو ته بیا مسله نه وي. روز څه ته وي؟ روز چې کومه دی یو ګلاب ته یو بل چې کومه دی مطلب دا د رایس سیکنډ پام دی نو کله چې یو شی بره کیږي نو هغې ته موږ روز ویلی شو د رایس سیکنډ پام دی. شي هیز ا روز ګارډن یعنی هغې چې کومه دی څه شی دی یو د ګلونو باغ دی مطلب. بل چې کومه دی سیلز roses by 20% over the Christmas period یعنی مطلب په کرسمس پیریډ کې چې کومه دی یعنی دا چې کله د عیسایانو اختري وي دې کې مطلب د هر څه چې کوم قیمت و هغه 20% ختلی. بل چې کومه دی موږ سره سره شپ چې کومه دی دا تاسو سمندري چې کومه بیړۍ ده او بل شپ چې کومه دی موږ چې کله یو شی چینج کوو. there are 2 restaurant آن بورډ شپ یعنی دلته 2 رستورانټ دي آن بورډ شپ یعنی په بورډ شپ چې کومه دی دا د کشتۍ چې کوم دا د سمندري چې کومه کشتۍ نه په دې کې مطلب 2 رستورانټ دي. او بل چې کومه شپ دی هغه موږ بدلول ته وي ا نیو انجن was shipped over from the US یعنی یو نوې انجن شپ کو د یو اس نه مطلب کنه نو مطلب بی فرام د یو اس لکه مثال خبره ته اوس په پاکستان کې افغانستان کې ته یو شی را شپ کې مطلب د امریکای نه مطلب یا دیزه نه یو ځای ته شپ کې نو شپ چې کومه د مقصد ته وی کله چې موږ یو شی مطلب د یو ځای نه بل ځای ته ویسو مطلب دغه ته موږ شپ ویل شو. بل موږ سره سره رولر څه ته وي؟ رولر چې کومه دی کله موږ پیمانه به تاسو کتلي کله په کوم څیز باندې چې موږ کرښې مو خو څیز هم پې ناپ کوو. او بل رولر چې کومه دی دا موږ سره هغه کس وي څوک چې حکومت کوي. وي آی هیف ا 12 inch رولر وي یعنی ما سره 12 انچي سره پیمانه را سره یعنی په دې باندې زر څه ناپ کوم. او بل څه وي کینګ پرایم was a firm but just ruler یعنی دا چې کومه دی یو مضبوط کینګ پرایم خی دا یو مضبوط کسو but just ruler مطلب صرف حکومت یې کو. بل چې کومه دی سینک موږ سره سینک چې کومه دی کله موږ سره یو سیز ډوبېږي دی ته موږ سینک ویلی شو. کله تاسو به کتلي کوم ځای کې چې تاسو لاسونه وینځئ بیسن چې ورته وي دي چې کوم لاندې ځای نو دې ته هم تاسو سینک ویلی شئ. the ships sink to the bottom of the sea یعنی ships چې کومه دی دا ډوب شو کم at the bottom of the sea یعنی په د سین په غاړه سمندر په غاړه باندې. بل موږ سره چې سینک چې کومه دی تاسو چې ما څنګه ویل I felt chained to the kitchen sink یعنی وی مطلب ما ته داسې محسوس شي چې زه د نښتې ما په څه کې د کچن چې کوم مطلب دغه سیز دی په دې کې مطلب زه نښتې. بل موږ سره ټای he had to tie her hands together یعنی ټای چې کومه کله چې یو کس بل کس له لاس ورکړي مطلب he had to tie her hand together یعنی مطلب هغه چې کومه د دوانه لاسونه وي ورکړي مطلب دوانه خپل منځ کې خی هغه الکو جینې. او بل چې کومه I swear a shirt and tie at work یعنی زه شرټ اچومه او and tie at work مطلب ټای او شرټ چې کومه دا ویزار چومه چې کله زه کار کوم. بل موږ سره واچ
واچ چې کومه دی یو ګنټې ته وي او بل چې کومه دی یعنې یو څیز ته کتلو ته وي. ها I like watching TV every time every night یعنې مطلب زه چې کومه دی څه کومه واچنګ یعنې ګورمه ټي وي every night یعنې زه هره شپه مطلب ټي وي ګورم. ها او بل موږ سره سره واچ I glanced at my watch یعنې ما خپلې ګړۍ ته وکته یعنی مثال خبره تاسو سره وسو خپل ټایم پیس ته چې خپل کور کې ګورئ نو مطلب دې ته هم تاسو څه ویلی شئ واچ. او ګلانسډ څه ته وایي ګلانس چې کومه دی یو څیز ته کتلو ته ویلی شي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. دا کلاس ډیر مطلب هومونیمس ضرورت نشته ځکه چې یو کس ته دا پته نه لګي چې مطلب دا ټکی څنګه استعمال شو خو بهرحال بیا ما دغه کس خبره ومنله ماته میسج کمنټس کې ویلی خو بهرحال ما په دې کلاس اپلوډ کو یعنی د دې څه ضرورت نشته چې یو کس ته دا پته نه لګي چې دا کم کنټکس کې استعمال شو بیا خو انګلیسي زده کول از I think بهرحال ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډیر ډیر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي اوسئ.